همیشه بعضې دوستان او ملګري د دې نه شکایت کوي چې کله لمونځ کوو کله په لمانځه باندې ودرېږو راته فکرونه پیدا کېږي سوچونه راته پیدا کېږي زه درته یو نصیحت وکړم اول به د ځان په خاطر وکړم او بیا به د تاسو دپاره وکړم کله هم چې په لمانځه درېدلی یم د ځان سره دا فکر وکړه چې دا مو د ژوند آخری لمونځ دی او بیا شاید هیڅ کله هم ژوندي نه وی پاتې یعنې کله چې په لمانځه ودرېدی ځان سره دا فکر پیدا کوي چې زه به تر مازدیګر تر لمانځه پورې ورسېږم او که نه شاید ومرم بیا ته تواضع او عاجزي ته وګوره چې په تا کې څومره تواضع او عاجزي پیدا کېږي او یو بل کار هم وکړئ کله چې په لمانځه باندې درېدلی فکر وکړه چې الله سبحانه وتعالی تا ګوري نو بیا به ته هیڅ کله هم په لمانځه کې نور فکرونه درته پیدا نه شي صحیح ده بعضې دوستانو ملګري دا خبره هم کړي چې باید ته د لمانځه په ترجمه باندې پوه وي باید پرې پوه وي ځکه الحمدلله مسلمانان یو خو اکثره دوستانو ملګري چې ګورې د دوی د لمانځه ترجمه هم زده وي بیا هم ورته فکرونه پیدا کېږي د حل لاره به یې دا وي چې موږ او تاسو داسې فکر وکړو چې دا مو د ژوند اخرنی لمونځ دی او بیا خدای خبر چې موږ او تاسو مړه وو او که ژوندي سلام علیکم